دا اسد څلېرشت محمود دی راز د خپلواکي. به مناسبت 24 اسد سال روز پیروزی امارت اسلامی و فتح کشور در کنار حضور گسترده مردم در محفل و یادآوری از قربانی‌ها و مجاهدت مجاهدین، ورزشکاران به اجرای نمایشات ورزشی پرداختند، شاگردان مکاتب ترانه‌های حماسی سرودند و بزرگان بر عدالت، اخلاص و خدمتگزاری صادقانه تاکید و تعهد کردند. د افغانستان اوسیدونکو سره دا تعهد او دا وعده ور بیا تکرارو چې ستاسو سرونه، ستاسو مالونه، ستاسو عزتونه مونږ سره امانت دي. مونږ د دې پیرهداران یو، مونږ د دې محافظین یو. که څوک ستاسو په سرونو، مالونو، عزتونو باندې حمله کوي، دا حمله په تاسو نه، دا په امارت اسلامي دي. پرون په دغه خوره باندې 50 قسمه مخلوقات راغونډ شوي وو، چا په یو سمت، چا په بله ژبه، چا په یو قیادت، چا په بل قیادت باندې هغې خپلې جنډې اوچتې کړې وې. نن تاسو ته مبارکي در کوم چې ټول افغانستان الحمدلله د امن په فضا کې دی. ټول د افغانستان ځمکه نن د یو قیادت لاندې ژوند تیروي. 100 زره دی او بلکې 1000 زره دی. تاسو ټولو ته مبارک وي. از سوی هم عالمان دینی نیز استقلال و آزادی را نعمت بزرگ الهی خوانده و یادآور شدند که این دستاورد با فداکاری‌ها و خون شهدا به دست آمده و پاسداری از آن مسئولیت مشترک همه مردم است. د شلکلن جهادي مزل څخه وروسته نن ورځ یوازې د ازادۍ او استقلال ورځ نه، بلکې د زرګونو شهیدانو د ارمانونو د پوره کېدلو ورځ ده. په ټول هیواد کې د اسلامي نظام د استحکام سپېڅلې ورځ ده. په ټول هیواد کې د یو سرتاسري امن د قایمېدلو ورځ ده. د ټولو قومونو او قبایلو د یووالي، اتحاد او د انسجام ورځ ده. د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ او پرمختګ او زمانگ د ولس د ضرورتونو د پوره کېدلو لپاره د پرمختګ ورځ ده. قابل یادآوری است که ولایت کاپیسا در روز 24 اسد فتح گردید و بیرق توحید بر فراز مقام ولایت برافراشته شد.